بسم الله الرحمن الرحیم. خراغ راځو سره یو ځل بیا نو راځو موږ دا ځل چې موږ ویډیو په کوم ځای کې پریښو یا خپل درس په کوم ځای کې پریښو موږ نه خبره بیا سٹارټ اخلي بیا شروع کوو. نو دا ځل موږ د دغه کورس اخرین درس سره رسیدلی وو چې هغه درس موږ سره په فایل مینو کې تلته تاسو څنګه وینئ دلته موږ د ټریډر ریویو په ټاب کې د ټریډر کمانډ څخه استفاده وکړو. دا معلومات مو هم تاسو سره شریک کړل چې څنګه هم د ټریډر څخه موږ استفاده کوو. نو اوس راځو دلته موږ د فایل مینو ته لکه د نور مینو وای تاسو کولې ګورې ټولې موږ په راتلونکو کورسونو کې تر پوښلانه چې دې ځل لپاره فقط موږ راځو موږ هر څه وکړو. فرض مثال موږ خپل مکمل یو فایل یا یو مکمل سند جوړ کوو او موږ لیکنه په کوم دا څنګه وساتو دې برخه کې موږ راځو دوه هات د کمانډونو ته موږ لرو. فرض مثال چې هر یو لکه سیو دا سیو از دا او پرنټ دا چې د سیو کمانډ لپاره موږ کوم تخنیکونو استفاده کوو سره کوم ته سیو او څنګه. اوس فرض مثال موږ دا کمانډ ته راځو په فایل ټاب کې د فایل ټاب چې موږ کله کلیک کوو نو موږ هم دغه موجوده فایل چې په څوانه دا سیو چې کله موږ ته موږ د کمپیوټر یا د هارد ډرایو ذخیره ته څنګه سپارلسو دلته موږ هغه موقعیتونه خې چې موږ دلته کوم نوې فایل سیټ کول مخکې تاسو ته معلومه ده موږ کوم فایل د روزه پرنده ساتله نو موږ راځو داس کمپیوټر ورته اخلي په دغه کمپیوټر کې موږ یو انتخاب کا دلته موږ فرض مثال ډاکومېنټس لرو دلته ورته په ډاکومېنټ موږ سره فولډر د کمپیوټر کې په ډیسکټاپ د موږ معمولا د حساب استفاده کوو یاد مای ډاکومېنټ او کچېر دغه دوه کې هم د مشخص کوم ځای نه مو یا براوز په نوم باندې بل بٹن لرو چې دلته موږ ته کافي ځای راکړي چې موږ هر ځای کې وغواړو چې د فایل د ساتلو امکانات موجود وي. فرض مثال هلته موږ ته څه کوي ځای راکړي. فرض مثال موږ دومره ساحه دلته لرو خو دې ته موږ نه راځو معمولا موږ د ډیسکټاپ باندې خپل فایل څنګه کوو سیو کوو چې کله ډیسکټاپ ورته انتخاب کوو تاسو ګورئ دلته موږ ته د ډیسکټاپ ادرس دلته موږ ته راوښود دلته موږ ته څه وګورئ this is my first document ځکه چې موږ کله فایل چې و په لیکنه کې شروع په دغه فایل باندې و په دغه نوم باندې و دا نوم ته ما ځان تخلیق اگر وګورئ کته نوم زموږ خو نه و موږ کولای شو یو نوې نوم ورته انتخاب کوو چې دغه باندې موږ څنګه کو کلیک کوو دا ټول چې انتخاب کړل بعد دغه موږ نوې نوم ورکو ورته فرست کلاس یعنی لومړی صنف موږ فرض مثال دا نوم ورته ورکړه او د تمنګ څنګه کو فارمټ لرو پکې د تمنګ تقریبا سیو اس ټایپ د دې باندې مجاز پاس نه کو فقط په معمول ډول باندې به موږ د ورډ ډاکومېنټ دلته انتخاب وي دلته سیو ورته اخلو تر څو دا موږ څنګه شي په ډیسکټاپ کې سره ذخیره شي د باندې کلیک کړه کوزو دلته متور یو فایل په ډیسکټاپ باندې څنګه شوی اضافه شوی دلته موږ ته اوس راځو دلته موږ د سیو اس کمانډ ته سیو اس کمانډ چې موږ تاسو وینئ د سیو اس کمانډ هم په عین ځای کې ده دلته فقط سیو از د سیو ترمنځ تفاوت څه ده سیو چې دا چې کوم فایل باندې موږ کار کوو تاسو ته متوجه اوسئ موږ ته اوس د فایل نوم چې خې دغه ځای کې دلته د فایل نوم موږ ته فرست کلاس خې او به داش ورډ اند د ورډ او فایل اوس راځو دا موږ د سیو له طریقه د سیو از باندې موږ دا تبدیل سیو از یعنی دغه فایل موږ ته په بل نوم باندې عین فایل په بل نوم باندې راته سیو دلته راځو فرض مثال موږ ورته وایو save as عین موقعیت ګورئ ته موږ اوس کرنٹ فولډر موجوده فولډر دغه فایل پکې موجود ده او پند فولډر ان د کوم فولډر چې موږ پکې کار کړی نن موږ په دغه فولډر کې کار وکړو د سافټ فولډر کې دا باندې موږ کلیک وکړو مثلا کې خپل فایل نو فایل باندې چې تاسو ګورئ دا فایل موږ په دغه نوم باندې موږ ترا کړی موږ ورته وایو چې کلاس 1 ورته اضافه کوو عین فایل ده ته څورته سیو ورته اخلو اوس راځو تاسو متوجه وګوره فرست کلاس یو باندې څنګه شو تبدیل شي یعنی موږ هغه اصلي فایل نه وته اوس موږ د هغه فایل په کاپي کې کار کوو چې یو کاپي موږ سیو کړل مکمل دلته موږ کار کولای شو بل راځو دلته موږ د پرنټ بٹن موږ معمولا چې فایل یو ته یا بس سیپاول یا ساتل ته ضرورت لري یا پرنټ ته ضرورت لري موږ راځو پر مثال د پرنټ کمانډ یعنی چې دا ورقه یا د فایل چې موږ دا موږ چاپ کو نو کله چې موږ دا چاپونو مو پرنټر ته ضرورت لرو چې هغه په ځوندې باندې مو سره وصلي کمپیوټر سره بعد دغه موږ دا کمانډ استفاده کوو خو مشتون نشته راخلو پرنټ کمانډ راخلو پرنټ چې موږ واخل تاسو ته ګورئ موږ دوه صفحې خیل ته دلته مو ته حالت راخي چې وینه او دوه صفحې ټوټل فایل مو دوه صفحې ده
او فعلا په اوله صفحه موږ سره موقعیت لري. که دغه صفحه موږ داسې کوو چې مخې ته لاړ شو، ګوره دومه صفحه موږ ته اوس چې دومه دلته راځو، موږ ورته وایو چې لومړی صفحه د انتخاب وي. اوس موږ دلته پرنټرونه لرو په مجازي ډول باندې چې سافت پرنټر ورته موږ وایو چې ون نوټ پرنټر د فرض مثال موږ سره اډوبي پی ډي اف د فرض مثال د فاکس دغه پرنټر ما سره وصل د ګوره په آفلاین ډول باندې خو دا په وصل نه ده تر اوسه پورې موږ سره انسټال د وصل نه ده. کوم پرنټرونه چې تاسو ګورئ دا ریډي په نوم باندې ریډي دا پرنټرونه موږ سره وصل دي، خو دا ټول سافت پرنټرونه دي، مجازي پرنټرونه دي. په حقیقي دنیا کې موږ پرنټ نه شي کولی. په فرض مثال یو بل فارمټ ته موږ دا پرنټ کولی شو. پرنټ آل پیج یعنی ټولې صفحې دلته موږ موجودې لرو، ټولې صفحې موږ ته پرنټ کوي. پرنټ ون ساید یعنی په یو مخ باندې تاسو پرنټ وکړئ په دې ځای ون ساید، او یا مانوالي پرنټ اون بوث ساید یعنی په لاسي ډول باندې په دواړو مخونو باندې پرنټ وکړئ. بل دلته پورټریټ اورینټیشن لرو. که چېرته په صفحې په منځ کې موږ سره کومه صفحه څنګه وي پورټریټ یا لینډسکیپ وي هغه موږ څنګه کوو سره اتومات دی په خپل موږ پورټریټ حالت غواړو. صحیح ده. بل دلته لرو موږ فرض مثال A4 سایز موږ چې صفحه کې موږ باس باندې کړو هغه دې موږ سره صفحې حالت ده. بل دلته لرو فرض مثال نیرو مارجنز موږ فرض مثال 0.5 نیول یا څومره کم مارجنز اطراف صفحې دغه صفحه موږ انتخابول چې صفحې سیټ اپ دلته کول شمول. بل دلته لرو موږ ون پیج پر شیټ. تر ټولو مهمه خبره ده بعضې وخت داسې کېږي چې موږ په یو ورقه باندې دوه شیټه پرنټ کوو. یعنی دلته تاسو د مونیل لسی یو ورقه باندې یو شیټ مکمل یو صفحه چې کومه په یو صفحه باندې کړه دوه صفحې کله موږ لرو نو په یو ورقه کې پرنټ کوو، یعنی په نیمه تخته کاغذ کې موږ پرنټ کوو. هغه په دې شکل باندې 4 8 14 او د سکیل سایز چې ورته په کوم ځای باندې په A4 سایز کې مو ورته نو دا د پرنټ په برخه کې موږ استفاده کوو. بل دلته تر ټولو مشخص دلته موږ غواړو مشخصې ورقې موږ پرنټ کوو. دلته موږ ورکو پر چې اوله ورقه یوازې موږ ته پرنټ کړه. صحیح شو. نو یا دلته ورته چې اوله ورقه بیا په کامه باندې جدا کوو چې دومه ورقه موږ ته پرنټ کړه. موږ ته ستونزه نه لري. ول د کسټم پرنټ موږ ته وکړو چې کله په دې بټن باندې موږ پرنټ وکړو نو موږ ته اتومات څنګه کېږي د اوله صفحه پرنټ کېږي.